په انګریزي ژبه کې دې ته وایي انورټر یعنی اړونکی یا بدلونکی. دا ماشین د بیټرۍ برېښنا په عمومي برېښنا اړوي. آیا تر اوسه مو فکر کړی چې دا به څه ډول کار کوي؟ نن به زه ابراهیم وفا تاسو ته د دې ماشین هره اساسي پرزه جلا جلا تشریح کړم او دا به درته ووایم چې دا انورټر څه ډول کار کوي. یو عادي انورټر دا ډول ښکاري. دا ډول انورټرونه د سرو او زرغونو بټنو سره د ژوندي او مړه برق، ساکټې او د برېښنا د معلومولو دپاره سکرین یا حساب هم لري. دا ځکه چې برېښنا پر دوه ډوله ده. یو ډول ته یې زموږ په اصطلاح ژوندی یا غیر مستقیم برېښنا وایي چې په انګریزي کې ورته AC برېښنا وایي، او بل ته مړه یا مستقیمه برېښنا وایي چې په انګریزي کې ورته DC برېښنا ویل کیږي. انورټر د دې دپاره کاریږي چې مړه یا مستقیمه یا په بل اصطلاح DC برېښنا ژوندی یا غیر مستقیمه یا AC برېښنا ته واړوي. په کورونو کې کارېدونکي زیاتره توکي په ژوندۍ برېښنا چلیږي، خو هنداره او بیټرۍ مړه برېښنا تولیدوي. نو که موږ غواړو چې خپل برېښنایي توکي د بیا ځلې استعمالېدونکي برېښنا د بیټریو او یا هم د خپل موټر څخه استعمال کړو، نو اړینه ده چې مستقیمه برېښنا په غیر مستقیمه برېښنا واړوو، او دا چاره د انورټر په مرسته ترسره کېدلی سي. د دې دپاره چې پوه سو چې یو انورټر څه ډول کار کوي، نو باید چې د برېښنا د تولید په څو اساسي موضوعاتو ځان پوه کړو. په یوه مسي لاین کې د مسو اتومونه یا کوچنۍ ذرې شتون لري او په دوی کې الکترونونه وي چې د یوې ذرې څخه بلې ذرې ته تللی سي، او دغه ته آزاد الکترونونه هم ویل کیږي ځکه چې دوی په آزادانه ډول هرې خواته ګرځي راګرځي. خو په دې شکل موږ ته په هیڅ کار نه راځي. موږ ته هغه وخت ګټه کوي چې ډېر الکترونونه پر یوه طرف روان سي. دا موږ په داسې شکل ترسره کوو چې د لاین په اوږدو کې د ولټ توپیر رامنځته کړو. کله چې د ولټ توپیر رامنځته سو، نو بیا ټول الکترونونه د بیټرۍ د منفي لوري څخه و مثبت لوري ته حرکت کوي او ټوله پر یوه طرف روان وي. کله چې د یوې بیټرۍ ولاین ته موږ ګروپ وتړو، نو الکترونونه په حرکت کې راځي او خپل دوران پوره کوي. دغه د الکترونونو بهیدنې ته موږ کرنټ وایو. الکترونونه تل هڅه کوي چې خپل سرچینې ته راوګرځي. نو که موږ په لاره کې د ګروپ په څیر یو شی ورته کښېږدو، نو دا الکترونونه په همدې ګروپ کې تیریږي او دا د دې لامل کیږي چې ګروپ روښانه سي. لکه مخکې چې مو وویل، د بیټرۍ او هندارې برېښنا مستقیمه یا هم مړه برېښنا ده. دا ځکه چې دغه ډول برېښنا یوازې پر یوه طرف حرکت کوي. دا د بیټرۍ د یوه سر څخه و بل سر ته مستقیم بهیږي. خو که بیټرۍ سرچپه واړوو، نو الکترونونه به پر دې بل طرف روان سي. که چیرې موږ په یوه سلسکوف کې د مستقیم یا هم مړه برق وڅپو ته وګورو، نو د حد اکثر ولټ دغه ډول یوه سیده لیکه به په مثبت لوري کې ووینو. که برېښنا بنده کړو، نو لیکه به صفر ته راکښته سي، او که چیرې دا برېښنا د غیر منظم وخت په شکل بنده او خوشي کړو، نو دا به موږ ته ګډې وډې څپې په لاس راکړي. بل اړخ ته په غیر مستقیم یا ژوندۍ برېښنا کې الکترونونه مخ او شاته ځي، نو په همدې خاطر ورته غیر مستقیمه برېښنا وایي، ځکه چې د الکترونونو د حرکت طرف بدلیږي رابدلیږي. هغه څپې چې د دغه برېښنا له لارې جوړیږي، هغه ته د ژوندۍ برېښنا د نښ په څیر څپې وایي. په دغه ډول برېښنا کې ولټ پر یو حالت نه وي، بلکې د صفر څخه تر سره پورې او بیا د سره څخه د منفي طرف تر سره پورې او بیرته تر صفر پورې په تکراري شکل پورته کښته کیږي. اوس به د انورټر و سرکټ یا جوړښت ته ځیر سو. په انورټر کې څو دانې برېښنایي بټنې شتون لري چې موسفیټ او یا AGBT ورته ویل کیږي. د دغه بټنو بندېدل او خلاصېدل د یوه کنټرولر په مټ ترسره کیږي. دا بټنې په جوړایي شکل ډېرې تیزې بندېږي او خلاصېږي ترڅو د برېښنا بهیدنه کنټرول کړي. د برېښنا د تګ په کنټرولولو او د دې کنټرولول چې څومره وخت د برېښنا پر کوم طرف وبهیږي، په دې ډول موږ د مړه برق څخه ژوندی برق یا هم د مستقیم برق څخه غیر مستقیم برق جوړولی سو. په دې کار د ښه پوهېدلو دپاره به دا موسفیټونه په ساده بټونو بدل کړو. لکه مخکې چې مو وویل چې د کرنټ د حرکت د لوري بدلول موږ د بیټرۍ په چپه کولو سره کولی سو، نو د غیر مستقیمې برېښنا د تولید دپاره موږ داسې هم کولی سوای چې بیټرۍ ژر ژر سره چپه او رسته کړو. خو تر هغه اسانه لار دا ده چې 4 بټنې او یا هم IGB ګانې د برېښنا په لاره کې وصل کړو. اوس نو که دغه بټنې جوړه جوړه بندې او خوشې کړو، نو هم غیر مستقیم برېښنا تولیدولی سو. نو که اوله او 4مه
بټنه خلاص کړو نو برېښنا پر یوه طرف بهیږي یا حرکت کوي، او که بیا دا بندې کړو او دوهمه او دریمه بټنه خلاص کړو نو برېښنا به پر دې بل طرف روانه سي. نو د یو کنټرولر په مټ موږ دا کولی سو چې دغه کار بیا ترسره کړو. که مو وکولی سوای چې په 1 ثانیه کې یو 100 ځله بدل کړو نو موږ ته به 80 فریکونسي برېښنا په لاس راسي، خو که یې 100 وارې په 1 ثانیه کې بدل کړو نو به 50 فریکونسي برېښنا په لاس راسي. همدا ډول موږ یو ترانسفارمر ته هم اړتیا لرو چې ولټ د اړتیا سره سم لوړ کړي. اوس نو که په سلسکوپ کې ورته وګورو نو یوه مربع څپه به په منفي او مثبت طرف کې ووینو. همدې ته په نظري توګه غیر مستقیمه برېښنا ویل کیږي، ځکه چې د حرکت لوری یې بدلیږي. خو د غیر مستقیمې برېښنا د علامې په شکل نه ښکاري. د دې به څه چاره کوو؟ که ستاسو په یاد وي ما مخکې وویل چې موږ کولی سو چې د څپې د شکل د بدلون دپاره د حرکت او سرعت بدلون په کار واچوو. نو دلته هم د دغه چل څخه کار اخیستلی سو. د دې دپاره موږ د یوه کنټرولر څخه کار اخلو چې ژر او څو واره په هر دوران کې دغه بټنې بندې او خلاصې کړي، چې دا به د ضربان په شکل کې وي او هره ضربه به د بلې سره توپیر لري. دې ته د ضربان د اوږدوالي تغییر ویل کیږي. هره دوره پر ډیرو کوچنیو ټوټو ویشل سوې ده. په هره برخه کې یوه ټاکلې اندازه برېښنا بهېدلې، خو بټنې ته په ژر ضربه ورکولو سره موږ په هره برخه کې د برېښنا د بهېدنې اندازه کنټرولولی سو. په دې سره به په هره ټوټه کې اوسط اندازه برېښنا وبهېږي چې موږ یې وینو چې ډېریږي او لږیږي. په دې سره موږ ته یوه څپه په لاس راځي. په همدې خاطر به د برېښنا د نښې په شکل سي. هر څومره چې ډېرې ټوټې ولرو په هماغه اندازه برېښنا ارامه وي. د برېښنا د نښې په شکل د څپې د جوړولو دپاره موږ انډکټر او کپیسیټر کاروو ترڅو نوره یې هم ارامه کړي. انډکټر کرنټ کنټرولوي او کپیسیټر ولټ کنټرولوي. تر دې هر څه وروسته موږ داسې برېښنا ترلاسه کوو چې پورته او کښته کیږي چې څپه یې د ژوندۍ برېښنا علامې ته سوې وي. په همدې شکل موږ د یوه انورټر په کارولو مستقیمه برېښنا و غیر مستقیمه برېښنا ته واړوله. دغه انورټران چې موږ یې په اړه بحث وکړ یوازې د ولټ 2 درجې لري. لوړه درجه ولټ لرونکي انورټران د باد په توربینونو او برېښنایي موټرونو کې کاریږي. هیله لرم چې د دې انځوریزې په کتلو به تاسو په دې پوه سوي یاست چې انورټر څه ډول کار کوي. مننه چې تر دې ځایه مو دا انځوریزه وکتل. دا خپرونه د انجینرانو دپاره مشخصه وه. راتلونکې خپرونه به انشاءالله په دې اړه وي چې د 12 ولټه بیټرۍ د چارجولو دپاره څومره هندارو ته موږ اړتیا لرو. موږ د خپلو هندارو څخه په ژمي کې څومره برېښنا ترلاسه کوو او په دوبي کې څومره. په خاطر یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو دپاره د واټساپ د دې شمیرې سره په اړیکه کې سئ.